سلامونه. یو ځلې بیا د خپلې سترې بریا مبارکي د افغانستان غیرتي دردېدلي مجاهد ولس ته وایم. یو ځلې مې بیا د سلګونو لوبغاړو په قات کې دریم موقف ځان ته خپل کړ. البته له هیرم نشي چې د همدغه سازمان له خوا نه یوې بلې سیالۍ ته مستقیمه کوالیفای شوم، انتخاب شوم، چې هغه سیالي په نامه د ټن کې چمپیون یادېږي، چې 40 ورځې بعد به په انګلند کې ترسره کیږي. یو ځلې بیا هم باید د خپلو انګلنډي روزونکو څخه مننه وکړم چې ډېر زحمتونه یې ما سره باسلي دي. همدارنګه د افغانستان رسنیو نه باید مننه وکړم، شمشاد ټلویزیون څخه، طلوع نیوز څخه چې همیشه په ما خبر جوړ کړی. له ټولو افغانانو څخه مننه کوم چې زه همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلی یم. ژوندی دې وي، سپرلړی دې وي ټول افغانستان. دوستانو خوشحالي تاجیل کې د ما د بریا. زنده باد افغانستان.